السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې لایف سټایل براتر کورو یاست. ملګرو د بل یو زبردست او خوندوره ویډیو وړاندې کوم. ملګرو چې ویډیو طریقه درته پایل کړم نو لومړی تاسو نه په خورا درنه هیله کیږي چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان او په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زما هر نوې ویډیو تر تاسو زر در ورسیږي. ملګرو نو طریقه د مخام چې دې څخه بغیر چې تاسو یو اپلیکیشن راوړئ انسټال کړئ او څه پکې بند کړئ. ملګرو موبایل کې داسې یو سیټینګز تاسو ته وښیم چې دې نه علاوه تاسو موبایل کې خپل نه اپلیکیشن ورته انسټال کړئ او ورته هېڅ هم انسټال کړئ. ملګرو دغه طریقه تاسو ته وښیم چې تاسو په دغې طریقه کې کولی شئ چې شیان قلب کړئ. ملګرو تاسو به راشئ خپل فایل منیجر ته. دلته چې راغلی ملګرو تاسو ګورئ چې دا فولډر یې ما بندي کړي. ملګرو دا غونډې فولډر یې ما بندي کړي. ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو څنګه کولی شئ چې فولډر بندې کړئ او تاسو ځکه دوه طریقې ملګرو خامیه د فولډر بندولو یوه بله طریقه ده. ملګرو ویډیو تر پایه ګورئ، سکیپ کوئ ملګرو چې طریقه مو زده شي. ملګرو ملګرو دغه فولډر چې ما بند کړی دی دا څنګه ملګرو ګورئ تاسو په دې فولډر باندې به کلیک کړئ. دې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په مور اپشن باندې دلته به په دې ځای کلیک کړئ. ملګرو زه دا خلاصوم، دا مې بند کړی. دا صفر یا ټکی غوندې نه دی، دا زه تر لرې کوم. ملګرو دا ټکی چې و دا ما تر لرې کړه. په اوکې ما کلیک کړو. ملګرو ګورئ ما فولډر دا ګورئ دلته خلاص شو، دا شو، دا ګورئ خړ خړ دی او دا بیرته صفا شو. دا چې بیرته بندوم زه څنګه چل کړم، په دې فولډر به کلیک کړئ، دې څخه وروسته په مور اپشن باندې کلیک کړئ. دې څخه به وروسته تاسو دلته راشئ، بیا به ملګرو تاسو د اخر ته ورته دغسې ټکی کېږدئ، په اوکې باندې به کلیک کړئ. ملګرو چې دا بیرته خړ شو، دې ځای څخه ورک شو. ملګرو دا ګورئ ملګرو دا چې تاسو بیا دې ځای څخه بشپړ ورکوئ ملګرو نو تاسو به راشئ دلته په دغه درې ټکو به کلیک وکړئ. په درې ټکو مو چې کلیک کړئ دلته به په شو په دغه ځای باندې کلیک کړئ او دلته په هایډ فایل باندې مو چې کلیک کړو دلته ګورئ دا خړې فولډرې غونډې ورکې شوې. ملګرو هغه پټې شوې، که هغې کې هر څه معلومات یا ویډیوګان وي یا عکسونه ملګرو هغه پکې پټ شو، ملګرو ورک شو پکې. ګورئ تاسو اوس نه ښکاري څوک نشي کولی چې فولډر پیدا کړي او بغیر له تاسو نه. ملګرو تاسو طریقه وښیم د پیدا کولو چې څنګه یې پیدا کړو. ګورئ دا فولډر یې پکې ورک شي، نه پیدا کېږي پکې. و چې تاسو پیدا کوئ څنګه طریقه به کاروئ، بیرته به راشئ په دغه درې ټکو باندې به کلیک کړئ. دې څخه وروسته بیا په شو باندې کلیک کړئ. دې څخه وروسته ملګرو تاسو بیرته په دې لومړی اپشن باندې کلیک کړئ. ګورئ ملګرو دا غونډې دلته راغلې بیرته فولډر تاسو غواړئ چې د خړو دغه نه یې وکاږي، هغه طریقه مو تاسو ته وښوده. ملګرو اوس تاسو د بله دویمه طریقه چې دې کې زه وښیم ملګرو هغه هم ډېره خوندوره طریقه ده. ګورئ ملګرو زه دلته دغې فولډر باندې کلیک کړم. دې فولډر باندې مو چې کلیک کړم ملګرو ګورئ بل فولډر ته وښیم داسې څه. ګورئ ملګرو زه په دې فولډر باندې کلیک کړم، دغه فولډر باندې ما کلیک کړم. ملګرو ته ګوره پی ان جي که نه دا ګورئ د خیر ته د تصویر دا پی ان جي یې راو که نه. او ملګرو تاسو ګورئ په دغې تصویر باندې به کلیک کړئ. په دغه تصویر چې مو کله کلیک کړو ملګرو تاسو به راشئ بیا په دغه مور اپشن به کلیک کړئ. ملګرو د مور اپشن چې مو کلیک کړو تاسو به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک کړئ. ملګرو تاسو هغه تصویر وکنه زه ګوره دې نه ساز جوړم MP3 در جوړم مطلب به ولیکئ MP3 ملګرو دا ټکی به درنه لرې کوئ. دا هم چې ولیکئ ملګرو په اوکې باندې به کلیک کړئ، بیا به دلته راشئ په دغې اوکې باندې به کلیک کړئ. ملګرو ګورئ دې څخه ما شی جوړ کړه MP3. څوک نشي کولی چې دا تصویر سره خلاص کړي، دا خلکو ته به داسې ښکاري لکه MP3 یعنې دغه چې ساز چې ملګرو وایس چې داسې به ورته ښکاري. ملګرو همداسې هر یو تاسو کولی شئ چې بند کړئ. ملګرو دې څخه زه اوس ویډیو جوړم چې خلکو ته ویډیو په شکل ښکاره شي. ملګرو ګورئ په دغه ځای به کلیک کړئ، څخه وروسته بیا په مور اپشن کلیک کړئ، دلته به بیا په دغه ځای کلیک کړئ. ملګرو په همدې دې څخه ملګرو تاسو MP3 یا MP4 دلته به MP4 ولیکئ. ملګرو صلیب به څلور سره اضافه کړئ. ملګرو په اوکې کلیک کړئ، څخه بیا په اوکې کلیک کړئ. وروسته ملګرو دې څخه ما ویډیو جوړ کړ، خلکو ته داسې ښکاري چې دا ویډیو ده، تصویر به داسې ښکاري چې ویډیو ده. ملګرو
په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دا شیونه ځان ته بند کړئ بغیر د اپلیکیشن ملګرو. دې څخه وروسته تاسو اوس که غواړئ چې ویډیو تاسو دغه ته واړوئ MP3 ته واړوئ ایکس ته واړوئ ملګرو. تاسو دغه طریقه هم زه وښایم ملګرو. دا بیا تاسو داسې لرې کړئ. ګورئ په دې به کلیک کړئ مور اپشن دې څخه وروسته به دې ځي او دې څخه وروسته به دا تر روان کړئ ملګرو. دا ما یو تورې پکې غلط والی و PNG دی. ګورئ ملګرو تم چې PNG و هغه مران که PNG هم دلته اوکې باندې به کلیک کړئ. دې څخه بیا وروسته راشئ اوکې باندې کلیک کړئ. هغه تصویر ملګرو همغه تصویر راوخته. ګورئ هېڅ فرق پکې رانغی. دغې طریقه باندې تاسو دا تصویر پټولی شئ. اوس تاسو راشئ دلته ویډیو فولډر ته. مثال زه ویډیو فولډر دا ویډیو پټوم ملګرو. دا ګورئ دا ویډیو ده دا زه پټوم ملګرو. دې څخه زه سازوم تصویر. ګورئ خلکو ته به دا تصویر ښکاري ملګرو. ته په مور اپشن په ویډیو باندې به کلیک کړئ ټک به ورکړئ. دا به په مور اپشن کلیک کړئ. دې څخه وروسته به دې ځای راشئ. دې څخه زه اوس ملګرو دغه جوړوم. ګوره PNG ګورئ ملګرو ټکه تر ما PNG اوکې ووایئ څخه بیا وروسته راشئ اوکې ووایئ. ګورئ ملګرو دې څخه ما تصویر جوړ کړ. دې څخه اوس څه شی جوړ شو تصویر جوړ شو ملګرو. هېچا ته هم دا نه معلومېږي چې دا ویډیو ده. ګورئ ملګرو دا تصویر شو. هېڅوک هم نشي کولی چې پوه شي دا ویډیو ده دا څه دی ملګرو. چې تاسو غواړئ چې بیرته دا ملګرو دغه ته جوړ کړئ تاسو ساز ته جوړ کړئ. ساز ته جوړ کړئ بیا په دې ځای راشئ په دې ځای کلیک کړئ او دې ځای کې ولیکئ MP3 دلته به اوکې کلیک کړئ. اوکې څخه وروسته راشئ دلته اوکې ګورئ ملګرو دا شو ساز تر جوړ شو. هېڅوک نه پوهېږي چې دا ویډیو وه او اصل کې به دا ویډیو تاسو بیرته دا ویډیو ته ملګرو تبدیلولی شئ. دې ځای باندې کلیک کړئ څخه وروسته دې ځای باندې کلیک کړئ او تاسو بیرته ورکړئ MP4 ګوره 4 به ورکړئ ملګرو. په اوکې کلیک کړئ څخه راشئ بیرته اوکې بیرته ملګرو هغه زموږ ویډیو شوه. هېڅ فرق پکې رانغی ملګرو. په دغه طریقه باندې کولی شئ چې تاسو فولډر تصویر او ویډیو هیک کړئ یعنې پټې کړئ ملګرو. هېڅوک به هم نشي کولی چې تاسو دا پیدا بې د کله په ملګرو که طریقه مو خوښ شوي نو زما یوټیوب چینل سره ضرور لایک او سبسکرایب کړئ چې داسې خوندورې ویډیوګانې تر تاسو زر در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.